تازه مولانا فضل الرحمن د ملا هیبت الله باره کې څه ویلي دي او څنګه به له ملا هیبت الله سره ملاقات کوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو ډلې له مشر ملا هیبت الله سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي. نوموړي له مشال راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي کابل ته د ورتګ لپاره بلندلیک د ملا هیبت الله په اجازه رالېږل شوی دی. هغه د طالبانو مشر دی، زه به هغه سره ملاقات کوم. که څه هم ټاکل شوي وه چې مولانا فضل الرحمن به وړمه ورځ کابل ته تللی وای، خو اسلام آباد ته د کندهار د والي ملا شیرین اخوند وروستی سفر افغانستان ته د هغه تګ ځنډولی چې ښایي نږدې ورځو کې ترسره شي. مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو کابل ته د سفر په لړ کې به د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي هڅه وکړي. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.